2 4 4 ضرب 2 8 8 ضرب 2 16 همدا غرانګي سود کیږي همدا غرانګي وتقوا سود باندې تفصیل سره ذکر شوی واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه لعلکم شاید چې تاسو تفلحون کامیاب شئ واتقوا یریږي النار د اورنا التي هغه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین کافرو د پاره واطیعوا الله او خبر ومنئ د الله تعالی والرسول او دغه د پیغمبر لعلکم دې د پاره چې تاسو ترحمون رحم وکړل شي یعنی دې د پاره چې پتاسو رحم وکړل شي وسارعوا او منډو وای تندیو کوي جلدیو کوي الی مغفرتن بخنه طرف ته من ربکم استاسو در رب طرفنا بخنه طرف ته جلدیو کوي یعنی دین اسانه معنا خدا دا چې استغفار وغواړي استغفر الله وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې انا عند ظن عبد بي زدان بنده په ګمان یما او کله چې ما یادای سي یادوما او زه ورځي د 70 مرتبه نه زیات معافي غواړم او بل حدیث ته چې 100 مرتبه معافي غواړم نو پیغمبر علیه السلام چې ګناهونو نه پاک ته معصوم دی او هغه باوجود هغه دومره معافي غواړي او موږ تاسو چې د ګناهونو مرکزونه یو نو موږ ته څومره پکار دی یعنی هر وخت د الله نه معافي غوښتل پکار دي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د معافي لپاره دعاګانې مشتاري لکه یو سید الاستغفار ده اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دته سید الاستغفار وای ان ټول هغه دعاګانو سردار دعا چې کوم سره الله نه معافي غوښتل کی نام رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا چې هر منځنه بعد تاسو درې واري استغفر الله وایي او منځنه بعد چې کوم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیدا دا هم ځکه کېدغه چې مونږه کله ډیر وایو کله لګ وایو او ویل پکاري دا ټول هغه بداو چې کله به سلام وکړو بخاری او مسلم دواړو کې ذکر ده نو سلام کړو نه بعد هغه فورا وایي الله اکبر په دې ځواز به وایي او بیا به وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې واره او بیا به وایي چې لا اله الا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والاكرام دنا زیات الفاظ نشته اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والاكرام دنا اضافي الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو کې نشته بیا باغنه بعد ویلي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بیا باغنه بعد دعا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې الله تعالی تا طرف نه دی خیر او تا کته خیر سي نو څوک هغه په شر باندې بدلول نه شي او کته شر ورسې چاته نو څوک هغه په خیر باندې بدلول نه شي بیا او بیا باغنه بعد درې د شواره الحمد سبحان الله درې د شواره الله اکبر او درې د شواره الله اکبر په بازو کې څلور د شواره دي سبحان الله الحمدلله بعض حدیثو کې درې د شواره دي بعض حدیثو کې څلور د شواره دي چې کم کې درې د شواره دي باقي کې څلور د شمواري لا اله الا الله وحده لا شريك له دغه دعا همدارنګه آیت الکرسی باغ ویلا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مؤمن وفات شي نو د وفات کې دو سره د دویم خبر په جنت کې وي کچېره د فرض مانځنه بعد آیت الکرسی ویلي فرض مانځنه بعد آیت الکرسی ویلي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په عام دعا بدا کولا چې اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک د فرض مانځنه بعد دام دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا به اکثر کولا همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آیت الکرسی نه بعد چې سحر منبو نو وکړه باغه ویلي چې اللهم اجرني من النار او صحابه کرام ته به ویلي چې وایي ځکه چې سحر چا ویلي او مقام پورې د مړ شو نو د باندې اور حرامي او مقام به ویلي چې مقام چا ویلي او سحر پورې د مړ شو نو جهنم اور په د باندې حرامي دا عام اسکارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض حدیثو کې رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بعض حدیثو کې سمعنا واطعنا غفرانک والیک المصیر دا د هغه دعاګانې دي چې عام معمول به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځنه بعد او دین علاوه عام دعاګانې باغه ذکر او اذکار دا په منځ کې دن نکو او طریقه به دعوت پیغمبر علیه السلام چې کله به فرض وکړل د مقتدیانو طرف ته به مخ راواړو او بیا به د ذکر او اذکار وکړو او سنت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې کول سنت چری رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځنه بعد د په جمعات کې نه دي کړی منځنه مخکې به تحیت المسجد به کول برکات
تحیت المسجد به کول او داس په کور کې بیا دوه رکعاته او بیا دوه رکعاته تحیت المسجد به کو د مانځنه بعد هغه کور ته راغلو او حدیث هم د پیغمبر علی السلام چې تاسو مون کوشش کوئ چې کور کې هم کوئ کورونو نه قبرونه ما جوړوي سنت چې کم دي کم چې نوافل دي دا عموما په کور کې بکول دا بالته نه کول او پاتې شو دا دعا چې موږ په جمع باندې کوو عموما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه و هغه په جمع باندې دعا نه کوله د فرض منځنه بعد ها یو حدیث د جمعې منځنه بعد شته جمعې منځنه بعد خو به هر حال یو عمل دا هغه یا د صحابي یو وریم یو عمل موږ لپاره دلیل جوړېدل شي نو پکار دي چې سړی کوي او کنه کوي جګړه به ما جوړوي چې چاو کړلا دام صحیح ده چې چاو نه کړلا دام صحیح ده دغه دنه به جګړه جوړ شي او بیا فرقه پرستی جوړي نو هغه حکم چې الله کړی چې فرقه ما جوړوي هغه مقابله کې دا وړو کې حکم دومره بغنه ده نو بیا بدغه او بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم کور ته تشریف یو دا بدغه طریقه وا د استغفار او د ذکر او اذکار عموما سحر د دوه رکعات سنت کم دي زموږ چې کوو جی عموما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډایرکټ په مانځه ودرېدو سحر مانځه کې دیو په مانځه ودرېدو او دا څه ذکر نه دی شوی دغه چې واره پیغمبر اسلام راغې او د تلو جانماز ته او دی وخت کې یو سړی ولاړو نو مخې ورته راواړو چې دا سحر څلور رکعاته کله نشول نو هغه نه دا معلومیږي چې سحر د دوه رکعاته چې کومه په جمعات کې کوو دا په کور کې کول پکار دي دغه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کول او موږ خو بیا اهمیت ورکو دا سنت د دومره ډیر چې فرض ورته پریدو نو فرض پر خدل هیڅ یو وخت کې د سنت د پاره نشته او بیا فرض کول پکار دي ځان د سنت نه دی کول پکار سحر منځ کې ابل منځ ولاړ دي پوه شو جی د دې دا ځان جوړ کړی شوی خبره ده په حدیثو کې د بخاری شریف او مسلم شریف کې خو وضاحت سره چې فرض راشي الفاظ داسې دي ارکلا اقیمت الصلاه مکتوبا چې ادره دو فرض من لا صلاه نشته من الا مگر مکتوبا فرض کړی شوی بل من بیا نشته او پیغمبر علیه السلام منع کړی دا صحابي منع کړی چې مکه و دی وخت او هغه نه بعد بیا وکا او دا چې دلته منځ ولار دي دلته موږ ځان تکو اسم آل دا الحمدلله هغه تم فکر چې نه لاند شي دلته ګور دلته ګور عموما داسې کی نه دا نماز خو د عاجزی او د خشوع او د خضوع ذریعہ ده او دا مسرونه شي اول چې په جمع ولار دي هغه ګډ وډ کا هغه نه الله تعالی فرمایي په سوره اعراف کې چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کله چې قران تلاوت کیږي نو خاموش مو سیږئ او وایم راي هغه نه علاوه بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله تاسو فرض پات یې سار نو بیا ورستو کوي کچره دا ورسته کول نه وي نو بیا داسې ویل نه او کم چې تاکید د سحر د سنتو تاکید چې کم د سنتو دا په دې بنیاد باندې دی چې کني یو 15 منټه الګ وختي پاتېږي خیر نو تاکید دې لپاره نه چې فرض ورته پرې ده تاکید دې لپاره چې الګ وختي پاتہ سنت نور سنتو قضایی نشتا البته د سحر د منځ باره کې پیغمبر اسلام حدیث تا چې وکړه جی دا سنت بیا وکړه نور وخی جی یا د نور نمخ کې دوړو روایت ستري صحابه کرامو په دوړو طریقو عمل کړي ځکه چې الفاظ دي فلا اذن مراد دوړو غستې شي اوس نه بیا وکړه بیا نه اوس وکړه معنی دا ده نو بعض صحابه کرامو فورن وکړل لکه زمونږ امام ابو حنیفه ومن په فورن ودرېږي او بعض بچ نور راوخته بیا وکړه صحیح ده جی الى مغفرتن بخنی طرف ته وسار یو او منډي وهي الى مغفرتن بخنی طرف ته من ربکم استاسو درب طرف نه وجنتن او جنت طرف ته ارضها معنا عموما ترجمو کې کړه دې پلنواله لکه موږ څنګه طول عرض وګدواله پلنواله نو دا لفظي معنا دام صحیح ده غلط نه خو یو معنا د عرض پیسې هم دي دولت مال یعنی مال د اغه بدل د اغه قیمت د اغه یا پلنواله د اغه یا د دواړه معنی وشي دغه جنت ذکر ده ارضها پلنواله د اغه یا قیمت د اغه السماوات والارض په اندازې د اسمانونو د زمکه ده یعنی پلنواله هم لوی ده قیمت هم دومره لوی ده وعید چې تیار کړی شوی ده للمتقین پرهیزګارو خلکو د پاره الذين دا پرهیزګار هغه کسان دي ينفقون چې هغه خرج کوي په السراء په خوشاله کې